یتیم هغه نه دی چې پلار او مور یې وفات شوي وي، بلکې اصلي یتیم هغه څوک دی چې له پوهې، آداب او اخلاقو څخه محروم وي. انسان ته یوازې د مور او پلار له لاسه ورکول یتیموالي نه ده، بلکې تر ټولو لویه بېوزلي دا ده چې انسان د علم، آداب او نیکو اخلاقو له نعمت څخه بې برخې وي. هغه څوک چې پوهه نه لري د ژوند د سمې لارې پیژندلو څخه پاته کیږي، او هغه څوک چې آداب او اخلاق نه لري هر څومره مال، مقام او شهرت ولري بیا هم د خلکو په زړونو کې حقیقي ځای نشي پیدا کولی. مور او پلار د انسان د ژوند د سترو نعمتونو څخه دي، خو علم، آداب او اخلاق هغه رڼا ده چې انسان ته د دنیا او آخرت د بریا لار ښیي. یو با ادبه او پوهه انسان د خلکو زړونه ګټي، د ستونزو پر وړاندې په حکمت دریږي او د خپل ژوند ارزښت لوړوي. نو راځئ چې خپلو اولادونو ته یوازې د دنیا، مال او شتمني پرېنږدو، بلکې تر ټولو غوره میراث ورته پوهه، ادب، تقوا او ښه اخلاق ورکړو، ځکه اصلي شتمني د انسان په اخلاقو او عمل کې ده، نه په ظاهري ښکلا او مال کې. قدرمنو لیدونکو، د داسې نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل روښان کاروان در سره سبسکرایب او تعقیب کړئ. ویډیو له نورو ملګرو سره شریک کړئ. مننه.